دا ورو سوال کړی دی چې حدیث کې چې کومه دعا راغلې ده د نوي سورلۍ د اغوستو نو دا چې کله سړی نوې ګاډی والي د هغې دپاره استعمالولی شي او که نه الجواب حدیث کې راځي عبدالله بن عمر روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې یو سړی د یو زنانه سره واده وکړي یا ځان له نوکر والي یا ځان له سورلۍ والي نو په تندي دې ورته لاس کیږدي او دا دې ووایي چې اللهم انی اسألک من خیرها وخير ما جبلت عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه یا الله زه تا نه دې خیر غواړم او په کوم خیر باندې چې دا پیدا کړې شوې ده د دې په فطرت کې دی هغه خیر غواړم او یا الله تا پورې پناه نیسم د دې د شر نه او کوم شر چې په دې کې پروت دی د هغې او ګاډی چې دی دی هم د اوښ او د سورلیو دغه په حکم کې راځي ځکه ټولو ته سورلي ویلی کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو کې یو سړی ډابه والي څاروي والي سورلۍ دپاره نو دا نن سبا ګاډي چېرې ده داسې دي لکه پخوا چې به هغوی اوښان او خره او اسونه دا استعمالول لکه الله په قرآن کې ګوره والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم الله ستاسو لپاره پیدا کړي دي کشتۍ او څاروي چې تاسو یې په شا کښېنئ او الله یاد کړي نو ګوره کشتۍ او څاروي یو ځای ذکر کړي نو حاصل د جواب دا دی چې دا دعا چې کله انسان نوی ګاډی والي نو هم وایي به ځکه چې ګاډي کې یعنې خیر او شر هغه شته چې کم خیر الله ته در رسي د هغې دلاسې چې هغه ته دروړي شي کم شر پکې الله اچولی چې د هغې نه ته څه شي د هغې نه بچ شي والله اعلم